ها ملګرو، دا وخت تاسو ته په سکرین باندې یو ویډیو چې کوم دی هغه ښکاري. دا کس دا به تاسو ډېر زیات ښه په ویډیوګانو هر څه کې لیدلی وي. ټول نه مخکې زه تاسو ته ویم کوم د 400 واینز والا کوم ویډیو چې جوړوي د هغه سره تعلق دی. خواجه سرا دی د پښتنو کوم زړونه چې دي هغه خوشحالولو دپاره مختلف قسمه کوم چلونه چې دي هغه کوي. نن چې کوم دی هغه داسې په حالاتو کې پروت دی لکه تاسو دا وخت کتی شئ په سکرین باندې. د دې کومه زندګي چې ده هغه داسې روانه ده. زه به تاسو ته ویم چې د بده مرغه زمونږ په دې پښتونخوا کې کوم خواجه سرا چې دي یا داسې فنکاران چې دي لکه په هغو چې کمې ښې ورځې راشي د هغې نه پس د هغو کوم هغه زندګي چې ده هغه څه لږه موده تېره شي، خو بعد کې د هغو کوم حالات چې بیا روان وي نو ډېر زیات کوم افسوسناک او ډېر زیات د خفګان نه ډک وي. همدارنګې چې کوم دی د دې صوفیان کوم حالات چې دي هغه دا که تاسو وګورئ په هسپتال کې پروت دی، داسې څه ملګري وایي د هغې مطابق چې آیا دې ته کوم کینسر شوی دی. دې نه علاوه نور مختلف قسمه خبرې پسې کېږي، خو کم د 400 واین کوم ټیم چې دی هغو هم ویزټ کړی دی او د دې خواله ورکړي دي. د دې نه علاوه څه کسان چې دي هغه د دې د مرګ خبر هم شیر کوي چې آیا دا وفات شو داسې شو. نو تاسو ټولو ته ریکویسټ کوم چې آیا په داسې چا باندې خوشحالي یا د چا کم داسې غلط خبر هغه شیر کول هم نه دي پکار. نو دغه ویډیو او دغه معلوماتو ما غوښته چې خپل کتونکو سره شیر کم، ځکه صوفیان کم کردار چې په 400 واینز او په دې ویډیوګانو کې دا کړی دی نو ډېر زیات کم داسې یو پازیټیو میسج چې دی هغه به ورکاو. نو دغه ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړه، انشاءالله په ویډیو کې میلاوي. الله حافظ.